السلام علیکم درنو لیدونکو ستړي مشه په موکړی تازه خو ډیر زیات بیم خبر ته عمران خان وایي د ټي ټي پی جنګیالي باید له افغانستانه بیرته پاکستان ته ستانه کړی شي. د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان له افغانستاني طالبانو سره د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی پر اړیکو تازه خبرې کړي. عمران خان د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویل د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پی باید د سولې د خبرو له لارې په ټولنه کې عادي ژوند ته راوبلل شي. په دې مرکه کې چې نن خپره شوه، خان وایي د پاکستان حکومت هغه مهال چې دی په واک کې و د ټي ټي پی له جنګیالیو سره چې شمېر یې د ده په وینا د کورنیو له غړو سره له 40,000 ته رسېده 2 کارونه کولی شوای، یا به یې ټول وژل یا به یې عادي ژوند ته راوستل. هغه وویل ګورئ تر ټولو سم کار دا و چې دا وسلوال په ټولنه کې ځای پر ځای شي او عادي ژوند ته راستنه شي. دا کار پر نوره نړۍ کې هم شوی. که د تروریزم پر ضد جګړه ختموي نو باید دا کار د سولې له لارې وکړئ. عمران خان وایي چې د حکومت د هدف ته د رسیدو لپاره ځینې مقدماتي کارونه وکړل، خو د په وینا په اسلام آباد کې نوی حکومت د دې ربړې د حل لپاره وخت او لازم تفاهم نه لري. نوموړي زیاته کړه موږ په ټولنه کې د دې وسلوالو د ځای پر ځای کولو لپاره بودیجه هم برابره کړې وه، خو زموږ حکومت وپرځول شو او اوس نوی حکومت نه د دې کار لپاره وخت لري او نه لازم تفاهم. د پاکستان پخوانی صدر اعظم ویل چې پوځ د تحریک طالبان پاکستان پر ضد مبارزه هیره کړې او پر ځای خپل ټولې هڅې پر دې متمرکزه کړې چې د ګوند یعنې تحریک انصاف پاکستان له منځه یوسي. د افغان طالبانو مشرانو د واک له نیولو وروسته لږ تر لږه 2 ځلې د پاکستاني طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د سولې هڅه وکړه، خو نتیجه یې ورنه کړه. وروسته بیا په پاکستان کې د دې ډلې حملو زور واخیست. قدرمنو لیدونکو له ماتیا مننه، ښاد اوسئ.